په ما باندې به خود هر وخت ځمکه ګرځېده په ما باندې به خود هر وخت ځمکه ګرځېده د زړه په سلطنت کې مې ملکه ګرځېده په ما باندې به خود هر وخت ځمکه ګرځېده د زړه په سلطنت کې مې ملکه ګرځېده په توره شپه راویستې پښتانۍ و له کوره په توره شپه راویستې پښتانۍ و له کوره بېګا دلته یوه پیغله بېدرکه ګرځېده مننه په توره شپه راویستې پښتانۍ و له کوره بېګا دلته یوه پیغله بېدرکه ګرځېده د ډېرو خویندو ورور و یو چا وویشتو او مړ شو د ډېرو خویندو ورور و یو چا وویشتو او مړ شو تر څنګ به یې د قبر تله ډکه ګرځېده مننه چې ورد به ستا د پاکې مقدسې نامې نه و چې ورد به ستا د پاکې مقدسې نامې نه و نو سا به مې د خولې نه بیخي ورکه ګرځېده او بل شعر دی چې زلمي به مې د ښار نه په رڼا ورځ ورکېدل زلمي به مې د ښار نه په رڼا ورځ ورکېدل په سیمه د پښتون توره شیشکه ګرځېده مننه مقطع دو چې خو بیا هم د ویده خلک بیدار نه شول بیداره خو بیا هم د ویده خلک بیدار نه شول بیداره یوې کونډې یوه چغه تر فلکه ګرځېده او مقطع ثاني دو چې دا چا ویل چې د لر او بر افغان بیل د بیداره دا چا ویل چې د لر او بر افغان بیل د بیداره نقشه مو د تاریخ تل ته راټکه ګرځېده شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربانه دی درنو ملګرو مینهوالو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د اسمان ستوري د پاڼې نه ستاسو ورځ ستاسو ملګری زه تفریدي یو واره بیا د نور کله په شان په ادبي مراکه کې حاضر یم او دلته د پښتو یو تاریخي ځای ته راغلي یو چې یادېږي په خیبر دی موږ سره ډېر ګران محترم ښاغلی بیدار افریدی صاحب دی نو وخت مو ډېر نه اخلم راځئ چې بیدار افریدي ته په پروګرام کې هرکلی ووایو نو بیدار صاحب په پروګرام کې درته هرکلی ستړي مه شي وایو هرکله روشو الله معبود لره ګل اوسه او تل اوسه په خیبر سیمه کې ته هرکلی ووایي چې خیبر سیمه لرولو ډېره مننه بیدار صاحب زه یم چې مینهوال شروع کې څه کلام شریک کړي نو ډېر خوند غزل نه مخکې یو دوه شعرونه دي چې یو څوک نارې کوي خو نه یې اورم یو څوک نارې کوي خو نه یې اورم ما ته زارې کوي خو نه یې اورم خوی د کمسلو وي کمسل همیش خوی د کمسلو وي کمسل همیش هغه خیرې کوي خو نه یې اورم مننه کلام مطلب ده چې ټپه درته زه وویم که غزل درته زه وویم ټپه درته زه وویم که غزل درته زه وویم په کومه طریقه جانانه ګل درته زه وویم ټپه درته زه وویم که غزل درته زه وویم په کومه طریقه جانانه ګل درته زه وویم ښکاره په ښکاره ګرځئ ټول نظام هم تاسو لوټ کړو ښکاره په ښکاره ګرځئ ټول نظام هم تاسو لوټ کړو ملا درته زه وویم که غل درته زه وویم مننه ښکاره په ښکاره ګرځئ ټول نظام هم تاسو لوټ کړو ملا درته زه وویم که غل درته زه وویم د خاورې پاره ته مړ شوې تمغې واخیستې نورو د خاورې پاره ته مړ شوې تمغې واخیستې نورو مردار درته زه وویم که اتل درته زه وویم مننه هر چا د خپل مفادو ته په هره طریقه وران کړي هر چا د خپل مفادو ته په هره طریقه وران کړي خیبر درته زه وویم که کابل درته زه وویم مننه هر چا د خپل مفادو ته په هره طریقه وران کړي خیبر درته زه وویم که کابل درته زه وویم او مقطع یې چې بیداره یو کال وشو چې نږدې نه راځې ماته بیداره یو کال وشو چې نږدې نه راځې ماته پردی درته زه وویم که خپل درته زه وویم ډېره مننه ډېر خوندور ډېر الله کله مینهوالو کتونکو تصور د خوندونه مې ورته اخیستي موږ هم ته بله خوند واخیستو زه یم چې موږ د پاڼې مینهوالو سره سلنډه غوندې پېژندګلو وکړو مو شخصي نوم چې کوم دی نوید الرحمن دی او ادبي دنیا کې مې خلک په بیدار افریدي باندې پېژني په قوم افریدی قبیله ملک دین خیل د باړې اوسېدونکی یم ډېره مننه زه یم چې مینهوالو سره یو بل کلام هم شریک مطلب یې چې بنیاد یې سیده دی ردې چا کږې ایښي دي بنیاد یې سیده دی ردې چا کږې ایښي دي ستا قدمونه رانه ورک شول په چا خپې ایښي دي بنیاد یې سیده دی ردې چا کږې ایښي دي ستا قدمونه رانه ورک شول په چا خپې ایښي دي یوه واده دې پوره نه کړې شوه بې لوزه یاره یوه واده دې پوره نه کړې شوه بې لوزه یاره ستا په وادو باندې مې یاره ما وعدې ایښي دي او بل شعر دی چې ځان پکې وژغورم که وژغورم مظلوم ولس مې ځان پکې وژغورم که وژغورم مظلوم ولس مې خو افسوس دا ده چې ړندې چاینې ایښي دي مننه ځان پکې وژغورم که وژغورم مظلوم ولس مې
خو افسوس دا ده چې ړندې چاینې ایښي دي. مونږ په دې ډول منزل ته رسېدل غواړو ځان مونږ په دې ډول منزل ته رسېدل غواړو ځان ته پخپله مو په خپلو پښو خپې ایښي دي. مننه. مونږ په دې ډول منزل ته رسېدل غواړو ځان ته پخپله مو په خپلو پښو خپې ایښي دي. یا په ارمان یا یې ارمان و خو سراز دی پکې یا په ارمان یا یې ارمان و خو سراز دی پکې دې هدیره کې په قبرونو چا جامې ایښي دي. مننه. یا په ارمان یا یې ارمان و خو سراز دی پکې دې هدیره کې په قبرونو چا جامې ایښي دي. هیڅوک مې نه پرېږدي مدام د ترقۍ په لوري هیڅوک مې نه پرېږدي مدام د ترقۍ په لوري مونږ دیوالونه د انګړ مدام د شپې ایښي دي. مننه. هیڅوک مې نه پرېږدي مدام د ترقۍ په لوري مونږ دیوالونه د انګړ مدام د شپې ایښي دي. او بیداره مینه در سره ګوره د زړه نه کوي بیداره مینه در سره ګوره د زړه نه کوي ستا تصویرونه یوې پیغلې د ځوانۍ ایښي دي. ډېر خوندور ډېر الله کاله میناولو کتونکو تاسو ورو د بالا خوندونه ته موږ هم وغوښتل تاسو به ته هم بالا خوندونه اخیستي وي. بیدار صاحب وخت څنګه تېر کړو وخت څنګه تېرېږي او کار روزګار مسه دی؟ وخت شکر الحمدلله ته حاضر ساعت پورې ښه ښکلی تېرېږي. والله دې وکړي چې دا نفس هم ښه تېر شي سره د ټولو مسلمانانو. او کاروبار په بوره کې یعنی کور په بوره کې هغه یو دوکان دی سپیر پارټ دوکان دی بس هغه کوو او نن سبا همدغه دنده ته لوسرو. مننه. بیدار صاحب د هر چا یو ارمان وي خو تاسو په زړه باندې کوم یو غټ ارمان دی چې په ټولو ارمانونو سرباره وي؟ ارمان خو بس د هر سړي په زړه باندې ځکه چې ارموني د نیورو او هر سړي په زړه باندې بلا ارمانونه وي خو به داسې ارمان نشته دی چې حاضر ساعت هم په کم په زړه باندې وي او نور د الله وکړي چې ژوند د ټولو مسلمانانو خطیر شي. ډېره مننه بیدار صاحب. د خلکو خپل شوق وي د وخت سره تاسو داسې څه شي شوق کړی دی او څه شي شوق کوو؟ حالان کې د کتاب سره زیات شوق دی. هغه که هر قسم کتاب وي مطالعه یې ضروري ده او زه هر قسم کتاب مې خوښ دی او بیا خاص کر د شاعرانو کتابونه د هر شاعر کتاب مې خوښ دی. حالان کې چې زه به وړوکی وم نو ما به په سکول کې چې کوم دغه نظمونه به وو یا به نعتونه وو یا به داسې نور کوم کلامونه وو په ترانه کې به ویل شو زیاته مې به دا ویل نو ما د کتاب سره زیات هغه دی شوق دی. هغه ځکه چې مثال زه کله د کم شاعر کتاب قسم نو هغه کې زیاتره مخکینی کم نثر یې چې لیکلی وي کم د شاعر پېژندګلوي لیکلي نو ټول نه پیله هغه قسم نو مو کتاب زیات خوښ دی. لوبو سره مې داسې شوق نشته دی. ډېره مننه ځین چې میناولو سره په اخره کې څه کلام شریک کړو. د کلام مطلب ده چې هر یو ناز د ګله دی د بل ښایسته هر یو ناز د ګله دی د بل ښایسته او ځکه په تا لیکمه غزل ښایسته هر یو ناز د ګله دی د بل ښایسته او ځکه په تا لیکمه غزل ښایسته او وی ویل کارغه ته ښایسته څیز راوړه وی ویل کارغه ته ښایسته څیز راوړه او شو ورته ښکاره تور بچی خپل ښایسته. مننه. او دې انداز یې خلک لیوني کړي وو دې انداز یې خلک لیوني کړي وو داسې په ناز به یې کتل ښایسته او څوک چې سپکې وایي هغه سپک ښکاري څوک چې سپکې وایي هغه سپک ښکاري هر وخت یې بچې کوه ویل ښایسته او هر چاته په زار قربان خبرې کړه هر چاته په زار قربان خبرې کړه تا سره هیڅ نه ښایي کنځل ښایسته. او هغه لیونۍ شاعره شوې ده مظهر صاحب هغه لیونۍ شاعره شوې ده تورې د غزل به یې شمېرل ښایسته. او دا شعر د عزت افریدي ته ډالۍ وي چې سل که وران کړې یو به پرې آباد نه کړې سل که وران کړې یو به پرې آباد نه کړې داسې پښتو د یو متل ښایسته. او اخري مقطع شعر دی چې ځکه نه بیداره که شاعر وې ته ځکه نه بیداره که شاعر وې ته سم مې پکې وستایه اوربل ښایسته. ډېر خوندور ډېر الله کاله میناولو کتونکو تاسو ورو ډېر خوند یې وکړو. بیدار صاحب دنیوي زده کړه څومره؟ دنیوي زده کړه مې BA ده او زیاتره زه دغه وجه کوم وی چې یو کس ABC زده کړي و که نه نو چې کله بازار له لاړل بل کس نه پوښتنه وکړه ده وویل چې د ABC به ډېر غټ تعلیم وي نو ورته ویل چې تو څه شی دی وی چې مو BA ده یعنې 14 هغه که نه نو ویلې چې مو BA ده وی چې ځه مړه ته 2 ټکي زده کړي وراره ما پوټه وویل که نه BA ایرې ته پیله وویله او ایرې ته پاس وویله نو حالانکې مو BA ده 14 تعلیم دی. ډېره مننه بیدار صاحب چې میناولو له په اخر کې څه پیغام ورکړه؟ مو پیغام ټولو میناولو له دا دی چې څومره ځوانان دي څومره نور نوی کول دی هغه پکار دی چې د پښتو لیکل زده کول پړاوېدل ته په هر پښتون باندې لازم دي
ځکه چې داسې نه چې دا ژبه نه ورکه شي دغه د خپل لفظونو باندې بیا خلک نه پوهېږي. ډېر خلک په د پښتو په لیکلو په دغو شیانو باندې نه پوهېږي. نو په کور دی چې په خپله خامخا په ورځ کې وي 2 ورځې پاس وي خامخا د پښتو لیکل زده کړي د هغو مطالعه کوي د پښتو د کتابونو. نو داسې به زموږ ژبه دوامداره وي. الله مباد لره. ډېره مننه بیدار صاحب په دا ښکلي پیغام. ملګرو مینهوالو کتونکو تاسو پیغامونه هم واورېدل کلامونه هم ترې واورېدل. موږ ډېر لرې راغلي یو تاسو له پاته لګېږي یا نه لګېږي. د خیبر جمرود چې کومه سیمه د سرکي کمر دغه راغلي یو د خپل کلي نه ډېر لرې او ولې راغلي یو دا د ادب یو شوق یو ذوق دی. بیداره فریدی صاحب په تاسو به په خپل اورېدلی کتلی وي په خپلې پاڼې نه چې د پښتو د ادب دپاره ډېر خدمت کوي او په خپله هم د خپلې پاڼې نه ادبي انتخاب چې کوم کلامونه دي هغه تاسو له وړاندې کوي. نو موږ هم دا کوشش وکړو چې د دومره په خپله خدمت کوي د پښتو له او دپاره. نو موږ هم وویل چې د لا روش و د سره ملو شو یو مرکت یې وکړو. نو ملګرو مینهوالو کتونکو موږ سره کیمرامین رفت افریدی او خپل کوربه عزت افریدي له ورکړه اجازت د لوی الله په امان.